د خپل راتلونکي په اړه مهالویش جوړ کړئ. هغه څه چې په دې لیکنه کې ویل کېږي کېدای شي زموږ د ټول ژوند لپاره ګټور وي. نو هیله کوم مخکې له دې چې دا ولولئ ځان سره قلم او کاغذ راواخلئ او مثبت ټکي په نښه او یاداشت کړئ. د دې لیکنې په ویلو سره کولی شئ ډېر معلومات ترلاسه کړئ. که چیرې پر دې اطلاعاتو عمل وشي ستاسې د ژوند لاره بدلوي. په دې ځای کې باید پوښتنو ته ځواب ورکړو. هغه پوښتنې چې کېدای شي ستاسو په آن ساده وي خو ځوابونه یې کولی شي دا مرسته درسره وکړي چې څنګه خپل راتلونکي ته مهالویش جوړ کړئ. هیله کوم 10 دقیقې له خپل ځان سره یوازې واوسئ او د دې پوښتنو ځواب په سمه توګه ورکړئ. خپل ځوابونه ولیکئ او خپل ځان سره رښتینی واوسئ. هغه څه چې تل غواړئ او مینه ورسره لرئ هغه ولیکئ. کله مو چې ټولې پوښتنې په سمه توګه ځواب کړئ وروسته له هغه یو منظم او سم مهالویش د خپل راتلونکي لپاره جوړ کړئ. دا هغه څه دي چې تاسې ورته اړتیا لرئ. راځئ چې پیل کړو. لومړی هغه کوم دي چې تاسې په اړه علاقه او انګیزه لرئ. د دې لپاره چې راتلونکي ته مهالویش ولرو لومړی ګام دا دی چې پوه شو کوم شیان موږ ته په څه ډول ښه انګیزه راکوي. د کومو څیزونو مینوال یو. څه هیله لرو. هغه کارونه چې په زور سره یې نه ترسره کوو کوم دي. کېدای شي موږ له لیکلو خوند واخلو. کېدای شي زیاتره وخت له څارویو سره تیر کړو یا کېدای شي له عکاسۍ سره مینه ولرو. د دې پوښتنې اصلي ځواب دلته دی. هغه څه باید ولیکو چې په رښتیني ډول ورسره مینه لرو ترڅو د دویم ګام اخیستلو لپاره له موږ سره مرسته وکړي. دویم لاسته راوړنې مو څه دي. د خپلو تیرو تجربو په اړه فکر وکړئ. وګورئ تاسو کوم داسې کار ترسره کړی چې تاسو ته یې د غرور احساس درکړی دی او تل مو د یو مثبت ټکي په توګه په خپل ژوند کې یاد کړی دی. هغه وخت چې د لاسته راوړنو ته رسیدل یاست څه احساس مو کاوه. هڅه نه کوئ چې هماغه پخوانۍ تجربه مو بیا هم ترسره کړئ. که چیرې تاسې پخوا د دومارټن لوبو کې ګډون کړی وي او ښه احساس مو کاوه هڅه وکړئ ترڅو یو ځل بیا هم هماغه تجربه وازمایئ او کوم ښه احساس چې لرئ خوند ترې واخلئ. که چیرې تاسو خپل اولادونو ته داسې زده کړه ورکړې وي چې هغوی اوس د تکړښت یا ورزش او د موسیقۍ لوبغاړي وي تاسې کولی شئ دا تجربې لا نورو اولادونو سره هم شریکې کړئ او تاسې هغوی ته د خپل ژوند تېرې پیښې او اطلاعات ووایاست. هغه کارونه ترسره کړئ چې تاسې فکر کوئ په هغې کې بریالي یاست. دریم فرض کړئ په ژوند کې هیڅ مجبوریت کمو نه لرلو نو څه شی مو ترسره کول. دا جالب تمرین ترسره کړئ. فکر وکړئ که چیرې تاسې هیڅ ډول مجبوریت نه درلودی نو کوم کار به مو کاوه. که چیرې تاسې ډېرې پیسې او وخت درلودی څه مو غوښتل ترسره یې کړئ او چیرته لاړ شئ. خپل وخت به مو له کومو کسانو سره تېراوه. د دې پوښتنو ځواب له تاسو سره مرسته کولی شي ترڅو پوه شئ چې له ژوند څخه باید څه وغواړئ. دا مه هېروئ که چیرې پیسې وي نو نیکمرغه یاست. دا نو داسې ده چې د دې پوښتنې ځواب تاسو سره دا مرسته کولی شي ترڅو په خپل ژوند کې موخې وټاکئ او په هماغه لاره ګامونه اوچت کړئ. داسې لاره چې حتی په هغې کې قدم وهل تاسو ته خوشحالي درکوي او خوند به ترې اخلئ. مګر بله پوښتنه او داسې نور. څلورم له ځان څخه وپوښتئ چې زما موخه څه ده. په بریالي او خوشحاله ژوند کې یوه ښه خبره موخه لرل دي. د خپلو موخو د پیدا کولو لپاره تاسې دې پوښتنو ته سم ځواب ورکړئ. د روغتیا په برخه کې ستاسې موخه څه ده. د خپل راتلونکي کال لپاره څه موخه لرئ. څه موخه یا موخې خپلې کورنۍ لپاره لرئ. د خپل معنوي ژوند لپاره کومې موخې لرئ. کله چې دې پوښتنو ته په سمه بڼه ځواب ورکړئ بیا کولی شئ یو سم مهالویش جوړ کړئ. پنځم د درناوي او قدر وړ کوم دي. د خلکو د تجربو او د هغوی د لاسته راوړنو په هکله پوهېدل ډېر ګټور دي. د هغو څو کسانو په اړه فکر وکړئ چې د هغو د لاسته راوړنو لپاره تل تاسې هغوی ته درناوی کوئ او پر هغوی باور لرئ. دې خلکو کوم کارونه ترسره کړي چې اوس خپلو موخو ته رسېدلي دي ستاسې په آن ولې د درناوي او قدر وړ دي. څنګه کولی شو له هغو څخه مثبت ټکي واخلو او په خپل پرمختګ کې ترې ګټه پورته کړو. د هغو 5 کسانو نومونه ولیکئ چې تاسې تل خپل ډیر وخت له هغوی سره تېروئ. بیا وګورئ چې آیا رښتیا هم دا کسان غواړي تاسو سره مرسته وکړي ترڅو خپلو موخو ته ورسیږئ او یا دا چې غواړي تاسې ونه رسیږئ. که چیرې تاسې دا احساس وکړ چې هغوی نه غواړي تاسې بریالي شئ نو خپله اړیکه له هغوی سره کمه کړئ او د هغوی پر ځای داسې کسان وټاکئ چې بریالي ژوند او مثبت لیدلوری لري. شپږم د کومو کارونو له ترسره کولو سره مینه نه لرئ. د دې لپاره چې تاسې پوه شئ په ژوند کې کوم کارونه ترسره کړئ او له کومو کارونو سره مینه ولرئ لومړی باید ځان په دې پوه کړئ چې له کومو کارونو څخه کرکه لرئ.
په خپل کار یا مسلک کې مو کوم څیزونه نه خوښیږي. کېدای شي تاسې هره ورځ په ناستو کې د مجبوریت له مخې د ګډون او زیات وخت تیرولو څخه کرکه ولرئ. بیا نو غوره دا ده چې داسې کار پیدا کړئ چې زیات خپلواکي ولري او تاسې له داسې ناستو څخه هم خلاصون پیدا کړئ. اړین ټکی دا دی چې که چیرته غواړئ په خپل ژوند کې بدلون راولئ نو باید هغه ته د رسېدو لپاره مهم ګامونه پورته کړئ. مګر آخري پوښتنه او داسې نور. موخو ته د رسېدو لپاره څومره هڅه پکار ده؟ لوی لاسته راوړنې هیڅکله په اسانۍ لاسته نه راځي. که چیرې غواړئ په خپل ژوند کې لوی بدلون راولئ باید په هماغه کچه زیار او هڅه وکړئ. کېدای شي چې خپلو موخو ته د رسېدلو لپاره د یو عادي کس څخه زیاته هڅه وکړئ، زیاته مطالعه وکړئ او نوي څیزونه زده کړئ. مګر د کیسې حیرانونکې برخه دا ده چې دا یو حیرانونکی سفر دی چې تاسې د خپلو لاسته راوړنو لپاره پیلوئ. د دې پوښتنو له ځواب سره تاسې کولی شئ د خپل روښانه ژوند لپاره لاره وټاکئ او د ښه ژوند کولو لپاره یو ګام اوچت کړئ. ډاډه اوسئ، هیڅکله به پښیمانه نه شئ. 8. څه باید ترسره کړو؟ اوس مهال نو ستاسې پاڼې د نقشو او طرحو څخه ډکې شوي دي چې ځینې به مونک او یا هم رنګ کړي وي. تاسې چې کوم اطلاعات راټول کړي 30 دقیقې نور هم وخت ورکړئ. خپل ځوابونه په سمه منظمه توګه جوړ کړئ. یوه پاڼه په کارځای، موټر، د حمام آینه او په هر هغه ځای کې چې تاسې ورسره سروکار لرئ بنده کړئ او تل هغه وګورئ. خپل ځان له هغو څخه ډاډمن کړئ. حتی کولی شئ د خپل مهالویش یوه پاڼه فیسبوک کې ورکړئ تر څو ملګري مو هم ستاسې د مهالویش څخه خبر شي او د هغوی ژوند هم بدلون وکړي. دا مه هېروئ، دا هماغه مهالویش دی چې کولی شي ستاسې د ژوند لاره بدله کړي. هیله کوم هرومرو وخت ورکړئ او دې پوښتنو ته ځواب ووایاست او پرېکړه وکړئ چې په جدیت سره به هغه څه څارئ. ډاډه اوسئ چې د دې بدلونونو پایله به ستاسو د ژوند برخلیک ته ګټوره وي. څنګه کولی شو کارونه په منظمه توګه مخکې یوسو؟ ایا تاسې د خپل ځان سره په پیژندګلوۍ او اړیکو کې ستونزه لرئ؟ د نورو سره په اړیکو او یا اړیکو جوړولو کې یو مهم فکټور په سمه توګه د خپل ځان معرفي کول دی. څېړونکي وایي د دې لپاره چې له نورو سره ښې اړیکې ولرو لومړی اړینه ده چې له خپل ځان سره سم اړیکه جوړه کړو. د دې کار لپاره اړینه ده چې تاسې یو بنسټ ولرئ. څوک یاست او کوم څیزونه درته ارزښت لري؟ زیاترو کسانو لپاره د نورو خلکو پیژندل ستونزمن کار دی، په داسې حال کې چې له دوی څخه ځان ورک دی چې خپله څوک دي. لکه یو ستونزه چې وخت، صبر او شوق ته اړتیا لري تر څو وکولی شي خپلې نننۍ وړتیاوې وازمایي. په دې برخه کې تاسې یو څو اړینې او اصلي مرحلې زده کوئ چې له تاسو سره مرسته کوي. خپل ځان سره ملګري واوسئ تر څو وکولی شئ پر ځان وویاړئ. له خپل ځانه وپوښتئ زه څوک یم؟ د دې پوښتنې ځواب په ظاهر کې انسان آسان ښکاري مګر ډېر ستونزمن دی. دا هغه پوښتنه ده چې مستقیما ستاسې د ارزښتونو، باورونو، بې باوریو، ستاسې درک له رښتیا څخه او حتی له بیروني ادراکو سره یې هم رښتینې تړلې دي چې د نورو لخوا پر تاسې باندې اچول شوي دي. که څه هم رښتیا وي یا نه، کله چې له ځان څخه دا پوښتنه کوئ نو د لاندې ټکي په پام کې ونیسئ. د خپلو وړتیاو، عادتونو، مهارتونو او هغو افکارو لیکلاړ ولیکئ چې تاسې په هغه کس کې بدلل کړئ چې یاستئ. ځان ډاډمن کړئ چې تاسې خپل منل شوي عادتونه او صفتونه لیکلي. هر څوک 8 ښه او 8 بد عادتونه لري. ځان مه ځوروئ، دا ټول له یو بل سره تړلي دي او تاسې کولی شئ څه چې نه غواړئ پر هغه کار وکړئ. په دې برخه کې د هغو عادتونو منل دي چې تاسې پوهیږئ د هغه له وجې تاسې شاته پاتې شوي یاست او د ښو عادتونو موندل چې تاسې هیڅ کله د هغوی په اړه فکر نه دی کړی. د دې پوښتنې ځواب ته وخت ورکړئ. دا یوه ساده پوښتنه نه ده چې وکولی شو د چای څښلو وخت کې ځواب ورکړو. د دې پوښتنې په اړه داسې فکر وکړئ چې هره اونۍ یا له هغه زیات تاسو ته یوه ستونزه دا ده چې هغه باید پیل کړئ. کله چې ورځني کارونه ترسره کوئ هغه په یاد راولئ او تاسې باید د هغو څیزونو په اړه یو وخت وټاکئ چې پوهیږئ د ځان د هغوی شتون تاسې یوازې ته رسوي. له ملګري څخه مو مرسته وغواړئ. له هغه ملګري څخه مو مرسته وغواړئ چې تاسې سم پیژني. که چیرې تاسې داسې یو احساس لرئ چې د مخامخ کس نظریات ستاسې د ښو او بدو عادتونو په اړه سم نه دي نو تاسې اړ نه یاست چې د هغه نظر ومنئ. ستاسو په اړه د هغوی نظر بهرنی نظر دی او هغوی تاسې سم نه پیژنئ، خو د هغوی د نظرونو په اړه سم تحلیل ولرئ او د خپل ځان په ازموینه کې هغه په یاد ساتئ. ځینې داسې عادتونه شته چې ستاسې ملګري یا ستاسې په اړه وایي. کیدای شي دا یو اړین ټکی وي او تاسو ته به وښیي چې په خپل ژوند کې مو کومو بدلونونو ته اړتیا لري. د کلمو معنا ته پام وکړئ.
د هغو کلمو معنا ته دقت او پام وکړئ ځکه هغه ستاسې غښتلي او کمزوري ټکي دي. باید د کلمو له معنا څخه رښتینی درک ولرئ. د بیلګې په توګه که چیرې تاسو ته ویل کیږي چې مهربان یاست، باید دې پوښتنې پوه شئ چې مهرباني یعنې څه. مهرباني د نورو لپاره سخاوت، زړهسوی کار، ملاحظه، له ځانه تېرېدنه او نورې برخې پکې شاملې دي. اوس تاسې ووایاست په پاسنیو مواردو کې په رښتیا هم تاسې کوم یو لرئ؟ د کمزورۍ ټکي مو درته معلوم کړئ. خپلو کمزورو ټکو ته کتنه وکړئ. اړینه ده چې تاسې هغه موارد ومنئ چې ستاسې د ماتې لامل ګرځي، خو ډېر یې جدي مه نیسئ. په یاد ولرئ دا هغه لیکلړ دی چې تاسې یې چمتو کوئ او تاسې باید په خلاصو سترګو پر هغه کار وکړئ. د بیلګې په توګه که چیرې تاسې غوسهناک یاست، نامعلومه خبره ده چې ستاسې دا برخه اړیکه له نورو سره د کار کولو ارزښت لري، تر څو اړتیا نه وي چې له د غوسې څخه د عذر په علت او یا د خپلو غوښتنو د لاسته راوړنو لپاره په ژوند کې ګټه واخلئ. د هغه څېړنو په اړه تمرکز کول چې نور تاسو ته ګټه نه لري داسې لاره ده چې دغه چلند په ګټور وخت کې تیر کړئ. له پیل څخه یې داسې ګټه نه لرله او تاسو ته دا فرصت درکوي تر څو خپل کمزوري ټکي په غښتلو ټکو بدل کړئ او په مثبتو ټکو زیات پام وکړئ تر هغې چې کمزوري ټکي په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. په دې ځان پوه کړئ چې په ډېرې برخو کې خلک له موږ سره د کمزورو ټکو لپاره مینه کوي، ځکه دا هغه څیزونه دي چې موږ د نورو غوندې کوي. هغه کسان چې خپلو موخو ته رسیږي د نورو کسانو څخه لوړ په نظر راځي، تر هغه چې دوی ماته وخوري او تېروتنه وکړي. نو دا موږ ته رایادوي چې هغوی هم یوازې انسانان دي. د نورو تېروتنې موږ ته دا راښیي چې موږ جایز الخطا انسانان یو. کولی شو چې خپل کمزوري ټکي وپېژنو. د کمال درک په رښتیا هم ستونزمن کار دی. ډېره ستونزمنه ده چې تل انساني چارې کنټرول کړو. متوازي اوسئ. متوازي اوسېدل زده کړئ. دا باید ومنئ چې تاسې په هر څه نه پوهیږئ. په دې کار سره کولی شئ له نورو څخه ډېر شیان په سمه توګه زده کړئ. هغه کسان چې داسې چلندونه کوي چې زه له هغه اړخ څخه پوره یم، هغوی د هېڅ چا نه خوښیږي. که چیرې د ځان لپاره جامع کمالات څېره خوښوئ، ښه نه کوئ. دا درته د خپل ځان په اړه اندېښنې پیدا کوي، حتی داسې چې احساس به کوئ چې اړ یم څو د نورو د اوږو بار پر خپلو اوږو واخلم. ژوند د خلکو منځ کې همکاري ده او ټول باید خپلې دندې ترسره کړو. هیڅوک نشي کولی د نورو خلکو کارونه ترسره کړي. تاسې نشئ کولی په هره برخه کې متخصص واوسئ، او که چیرې هڅه کوئ چې داسې واوسئ، کیدای شي د نورو خلکو له نظریاتو او افکارو څخه څه زده نه کړئ. حال دا چې له نورو څخه زده کړه له تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې پر یو بل کس بدل کړي او ښایي ستاسې لید د نړۍ په اړه بشپړ کړي. تاسې په تواضع سره کولی شئ چې نورو خلکو ته دا نظریه ورکړئ چې د هغوی فکر او کارونه تاسې ته په بشپړ ډول ارزښت لري. رښتینی اوسئ. رښتیا یو ښه او عالی عادت دی. که چیرې رښتینولي ولرئ، کولی شئ چې د نورو باور ترلاسه کړئ. رښتینولي د بې ادبوالي او ځان ښکاره کولو په معنا نه ده، بلکې رښتینولي د سمې خبرې، هوش ته د درناوي، اړتیاو او د نورو احساسات ټولګه ده. د دې سره رښتینولي زموږ په ورځني ژوند کې شته. د بیلګې په توګه دا چې د کاري ځای څخه یا د یوې مغازې څخه د هغوی توکي پرته له اجازې کور ته نه وړي. د ځان په اړه دا ښه احساس یوازې رښتینولي درکوي. او پوه شئ که چیرې نور خلک سم کارونه هم ترسره نه کړي، نو ستاسې پر چلند او رښتینولۍ هیڅ ډول اغېزه نه کوي. دا هغه رښتیا دی چې تاسې کولی شئ د دې په مرسته له ځان سره مینه وکړئ. د ځان په مورد منفي خبرې مه درته یادوئ. ځان ته د منفي ټکو ویل بس کړئ. هغه خبرې لکه زه چاغ یم، زه احمقه یم او تاسو سره مرسته نشم کولی. دا منفي کارونه تاسو ته دا اجازه نه درکوي چې پر خپل ځان کار وکړئ. زیاتره همدا اغېزه ستاسو د ځان په اړه منفي ټکي زیاتوي. کله چې دا خبرې ستاسې ذهن کې پیل شي، نو په ډېر احترام سره ځان ته هغه کلمې ووایه چې له تاسو سره مرسته کولی شي. د بیلګې په توګه زه باید د پوهنتون کارونه خلاص کړم. که چیرې پر خپل مدیریتي مهارت باندې زیات وخت تیر کړم، ترفیع واخلم، کیدای شي ورو کار وکړم، خو په دې برخه کې له نورو مخکې یم. د یو ملګري په توګه له ځان سره خبرې وکړئ. له ځان سره د خپل یو ملګري په څیر خبرې وکړئ. آیا ځان سره داسې خبرې کوئ چې جرأت نه کوئ؟ هیڅ یو بل ملګري سره داسې خبرې وکړئ. که چیرې داسې وي، نو دا ښیي چې څومره خپل ځان درته بې ارزښته دی. په داسې حال کې چې له هیچا سره هم د ځان په پرتله ښه چلند نه کوئ. د دې پر ځای چې ځان ووهئ او ځان سپک کړئ، داسې یو کار وکړئ چې یو غوسهناک پلار یې له ځان سره کوي.
کوم ډول دید چې لرئ پیل یې کړئ. د ملګرتیا په اړه له ځان سره داسې خبرې وکړئ چې درته ارزښت لري. د مینه ناکو کلمو څخه ګټه واخلئ، لکه نن خوشحاله ښکاري، ویښتان دې ښایسته شوي، له دې مخکې ما ښه پرمختګونه لرل. دا کلمات له تاسو سره مرسته کوي چې خوښ واوسئ او تاسو ته اجازه درکوي تر څو ځان ته ارزښت ورکړئ. ځان مه سپکوئ. هیڅ کله ځان مه سپکوئ. کله چې خپل منفي ټکي لیکئ، داسې وختونه هم شته چې تاسو دومره ځان په اسانۍ سره سپکوئ چې بیا نشئ کولی له ژوند څخه خوند واخلئ. دا کار هیڅ کله مه کوئ. ژوند لنډ دی او دا ټول شیان انسان مجبوروي چې له ژوند څخه خوند وانخلي. له یو مهالویش سره سم ځان ته فرصت ورکړئ، تفریح وکړئ. له کارونو ډک ژوند څخه ځان وساتئ او مه پرېږدئ چې کار، خلک او بد فکرونه ستاسې د ژوند خوند له منځه یوسي. هغه برخې چې کولی شئ ځان ته ووایئ دا دي: له نن ورځې څخه وروسته پارک ځم او کتاب لولم. نن حوض ته ځم. کومو خوړو سره چې مینه لرم هغه خورم. نن خپل ځان ته رسیږم او داسې نور. په یاد ولرئ تاسې د دې حق لرئ چې له ژوند څخه خوند واخلئ. له خپل ځان سره سوله وکړئ. له ځان سره سوله وکړئ. که چیرې تاسې په یو کار کې ماتې خوړلې وي او یا دا چې له چا ناهیلي شوي یاست، خپلې هڅې ته دوام ورکړئ او اجازه مه ورکوئ چې داسې پېښې ستاسې د ژوند خوند واخلي. له تجربو څخه درس واخلئ. هغه درسونه ولولئ چې کولی شي تاسې په یو ښه او غوره کس بدل کړي. د دې پر ځای چې تاسې تل ځان ته دا ووایئ چې زه تل تېروتنې کوم. په یاد ولرئ که چیرې تاسې پوهېدلي چې هغه څنګه سرته ورسوئ، هرومرو به مو په ښه بڼه ترسره کولی شوئ او اوس دې تجربې تاسو ته دا وښوده چې راتلونکي کې عمل ښه ترسره کړئ. ځان ته ارامتیا ورکړئ او د بدن له غړو سره سوله وکړئ چې ځینې وختونه رښتیا هم ستونزمن وي. زده کړو ته دوام ورکړئ. زده کړو ته دوام ورکړئ او ځان ته اجازه ورکړئ تر څو بدلون وکړئ. هر څوک باید د ژوند په اوږدو کې وده وکړي. ژوند د هغه مرحلو بیلګه ده چې باید له هغه څخه تیر شو. هغه وخت خلک ماتې خوري چې یو هدف ټاکي، پریکړه کوي او بیا په هغه کې پاتې شي. دا د مرګ یوه بیلګه ده، یا په بله وینا په دې کار سره زموږ روحونه له منځه ځي. باید ومنو چې د وخت په تېرېدلو سره بدلون وکړو. څو په یو ښه کس بدل شو او وده وکړو. ځان سره مینه کول د سفر پیل نه ده بلکې پیل دی. ګواښونه: دومره ځان سره مینه مه کوئ چې بیخي ځان ته حیران شئ. په ځان مین خلک نور څخه ناوړه ګټه اخلي او هغه څه لاسته راوړي چې غواړي یې. له دې ټولو سره بیا هم د دوی په ځان کې یوه ژوره کرکه موجوده وي. ځان سره مینه کول ښه او سالم کار دی. تاسې له نورو سره هم داسې چلندونه وکړئ او له هغوی څخه د وسیلې په توګه خپلو موخو ته د رسېدو لپاره کار مه اخلئ. د ځان په اړه ښه احساس کوئ. رښتیا دا دی چې سمه ده ځینې وختونه به دا بدوالی احساس کوئ، مګر هغه کس چې له ځان سره مینه کوي کولی شي چې د ژوند په زیاتره فشارونو کې د نور په پرتله زیات او زر ځان وژغوري او د حل لاره پیدا کړي. تیر هیر کړه، د راتلونکي په فکر کې شه. کله دې چې ماته وخوړه پرېږده ویره او شوګیر مه کوه، ور یې بند کړه. هڅه وکړه خپلې تېروتنې اصلاح کړي. د هغه چا سره چې ستاسې وخت، انرژي او جوهر زیات ضایع کېږي او ماغزه دې بوخت ساتي مه اوسه. تیر مه یادوه، تیر هیر کړه او د نورو په اړه د ژر قضاوت کولو څخه ډډه وکړه. پیغمبرانو هڅه وکړه تیر هیر کړي. هغوی اجازه ورکړه چې تیر په تیر کې پرېږدي او هغوی وموندل چې تیر یادول ژوند ستونزمن کوي. د تیر په هکله یوازینی کار چې کولی شو هغه دا دی چې الله ته یې پرېږدو. خدای د دې وړتیا لري چې زموږ تیر وبخي، خو په دې شرط چې موږ پر هغه باور او ډاډ ولرو او په راتلونکي کې مو هغه اصلاح کړي وي. دیني کتابونو کې راغلي چې کله یو چاته د زړه زوړ کور پر ځای نوی کور ورکول کېږي، نو داسې کسان به پیدا شي چې هغه زوړ کور وساتي، په داسې حال کې چې یادول یې سر تر سره تېروتنې دي. کلکه پرېکړه وکړئ چې تیر پرېږدئ. هره ورځ یوه نوې ورځ ده. کیدای شي بدې پیښې هم ولري. نوی ژوند نوي هیلې او امیدونه غواړي. که چیرې موږ د خپلو تېروتنو په فکر کې واوسو او ناهیلي شو، کیدای شي د دې کار له امله د نن ورځې شته امکانات له لاسه ورکړو او هغه ونه ګورو. راځئ تیر پرېږدئ او د راتلونکي په لور سفر وکړئ. باید له تیر څخه خپل فکر لرې وساتو تر څو وکولی شو هغه څیزونه چې الله موږ ته راکړي وپېژنو. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو ملګری و چې خپله ټوله شتمني خلکو ته وربخلې وه. وروسته پاتې نوره یې هم له لاسه ورکړه، مګر بیا هم هغه له دې پیښو ناهیلی نه شو، بلکې د الهي برکتونو په تمه و او تل به یې د الله شکر پر ځای کاوه. وروسته یې پام شو چې زیات شتمن شوی دی.
د دې پر ځای چې لاندې یا شاته وګورئ کیدای شي شاوخوا یا پاس نظر وکړئ. خپل ژوند مه تباه کوئ. څه مو چې له لاسه ورکړي تشویش مه کوئ. د هغه پر ځای څه چې لرئ کار ترې واخلئ او د راتلونکي په جوړېدو کې ترې استفاده وکړئ. ګام پر ګام د ایمان سره د حق لور ته مزل وکړئ. پوه شئ چې خدای له تاسو سره دی.